دغه ژرنده رښتیا هم د زرغونو تکو شنو او بهترینه اوبو تر خوا جوړه شوې وه چې کابل بهترینه باران وړاندې ما یادونه وکړله چې موږ به د خیره سره یوې بلې ژرندې ته ځو هغه ځای ته ځو چېرته چې موږ خپرونه جوړوو تاسې وګورئ څومره ښایسته په خیر سره نږدې یو ډېر ژر به له خیره سره دغه غر غېږې ته لاړ شو هلته به د خیره سره هغه ژرنده او هغه څه چې مثلا بهترینه ځایونه دي دا د تاسې وګورئ دغه چینه وګورئ تاسې څومره بهترینه چینه ده او د الله جل جلاله تاسې هغې پای ته ورسېدلې او بالاخره هغه ژرنده چې ما غوښتله هغه دغه ژرنده ده او بابا پکې هغه ده ولاړ. سلام علیکم بابا څنګه یې؟ دا ژرنده ده وګوره یو کاکا پکې لګیا دی کار پکې کوي ښه دا تیږه په څه تېره کېږي؟ دا په چوړکي باندې دغه کې غنم اچوئ ها او داسې دی دا دې کې غنم راځي هلته کوم یو کې راځي غنم؟ دغه کې راځي څومره غنم ورکوي دلته دلته اوبه پورې خبرې ده په مینه دې کړې دا خو دې جالبه دلته پاتې شو روز ماته به وکړو ملنګۍ خبره ده نور خیر اوسې مننه جزاک الله خیره مننه الله دې خوشحال نه مننه لومړی فایل به مو د غرونو په غېږه کې له هغې ژرندې کوو چې ما کال وړاندې په نورستان ولایت کې ثبت کړې وه نو هغه خپرونه چې وه هغه هم د ژرندو په اړه باندې وه او تاسې به زموږ سره د خیره سره په دې ویډیو کې ډېرې نورې هغه ژرندې وګوري چې کابو 150 کاله وړاندې جوړې شوي دي ژرنده رښتیا هم د زرغونو تکو شنو او بهترینه اوبو تر خوا جوړه شوې وه چې کابو د همدغه اوبو پر مټ باندې چې شدت لا بیخي تیز و کابو 100 منه غنم ورکول او اوس به له خیر سره تاسې د دې ژرندې لمنځ ته وړمه دا د غنمو اوړه دي بهترینه باران وړاندې ما یادونه وکړله چې موږ به د خیره سره یوې بلې ژرندې ته ځو او هغه ژرنده چې مثلا هلته اوس اوړه شته دی او خلکو اوړه راوړي یا غنم راوړي چې هلته اوړه کوي موږ به د خیره سره هغه د غرونو غېږې ته ځو او همالته به د خیره سره هغه ژرندې ته ځو هغه ژرنده به د خیره سره له نږدې تاسو ته درښکاره کوو هلته چې هغه کومې پیښې هغه څه چې ترسره کېږي هغه به هم تاسې له موږ سره وګورئ مننه همدغه لارو به خیر سره هغه ځای ته ځو چېرته چې موږ خپرونه جوړوو تاسې وګورئ څومره ښایسته باران نری نری باران دی د تندرونو غږونه دي او بهتر او
خوشبختي یا نیکبختي دا ده چې زما پر راتګ وړاندې هغه ژرندګړي ماته وویلې چې اوبه نه وي خو دغه یو ساعت کېږي چې اوبه راغلي دي نو زما برنامه هم په همدغه ورځ باندې وه چې اوبه راغلي دي کله چې اوبه نه وي نو ژرنده هېڅکله نشي چلېدلی نو دغه موسم ما یو ښه او مناسب موسم وګڼلو ځکه راغلم دلته چې دغه برنامه زه جوړه کړم په خیر سره څه ډېر په خیر سره نږدې یو ډېر ژر به له خیر سره دغه غر غېږې ته لاړ شو هلته به د خیر سره هغه ژرنده او هغه څه چې مثلا تاریخي ابدات دي له لرغونو زمانو څخه راپاتې دي هغه به زه تاسو ته درښکاره کړم د خیر سره بس دغه لاره ده دغه لاره به د دې کورونو تر غاړو وهو نرۍ سختې اوږدې لارې راځي هغه به د خیر سره طی کوو تر څو خپل منزل ته ورسېږو مننه بیخي په خیر سره نږدې شوي موږ روان یو چې دا وګورئ دغه نظاره لري څومره ښایسته او بهترینه ځایونه دي دا د یو کلیوالي سیمو ښکلا ده چې تاسو یې ګورئ نو اوس به د خیر سره موږ روان یو بس خیر سره ګام په ګام به ګام باران او باور وکړئ چې بیخي لامده او څومره ښایسته ځایونه تاسو وګورئ او بس دغه لاره ده همدغه لاره به دغه ځای ته ځو دغه ځای په څنګ کې همغه ژرنده ده یعنې ډېر پخوانی سړی دی د هغې په هکله باندې به تاسو ته بهترینه او په زړه پورې خپرونې جوړې کړو موږ وڅارئ بهترینه موسم باران پسرلی تاسو دغه طبیعت وګورئ څومره ښایسته او ښکلی طبیعت دی تندر او د دې تر څنګ غرونه او د غرونو په لمنو کې دومره ښایسته اوبه روانې تر ټولو مهمه خبره مې وړاندې یادونه کړه تر څو موږ ژرندې ته ځو د ژرندې ته په تلو کې زه تاسو ته نور ډېر داسې شی نه راښایم تاسو وګورئ دغه چینه وګورئ تاسې څومره بهترینه چینه ده او د الله جل جلاله تاسې دغه نعمت وګورئ وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان موږ به د رب کوم نعمت دروغجن وګڼو دغه چینه وګوره دغه پورته غر وګورئ دغه د پورته غر په تل کې چینه ده او دغه اوبه دا اوبه یعنې بیخي داسې اوبه دي چې بیخي فلټر شوې پاکې او بهترینه اوبه دي د څښاک لپاره جوړې دي او د دې تر څنګ دغه ما هوډ وکړ وایم زه که چېرته موږ ژرندې ته ځو د ژرندې سربیره به موږ دغسې موسم هم خپلو ملګرو هیوادوالو ته ښایو تر څنګ یې مسافرو ته به ښایو چې د وطن ارمان باید ونه کړي زموږ پښتون کې او زموږ کیمره به ستاسې همیشه په خدمت کې وي انتظار شیبې پای ته ورسېدلې او بالاخره هغه ژرنده چې ما غوښتله هغه دغه ژرنده ده او بابا پکې هغه دی ولاړ دی تر سترګو کېږي لا موږ لا تر اوسه د هغې بابا خواته نه یو تللي اوس به د خیره سره ځو او په دې ژرنده کې دننه هغه تاریخي او لرغوني څیزونه تاسو ته درښایو چې تر دې دمه تاسې نه وي لیدلي زموږ سره اوسئ بابا څنګه یې درغلو سلام علیکم بابا څنګه یې ښې جوړې څنګه ولاړې زموږ بخت لکه چې بیخي خراب دی وایي ژرنده دې خرابه کړې ده څه ستونزه ده په ژرنده کې تېره کوي داخل ته به یې لاړ شو وبه یې ګورو نو ها دا ژرنده ده چې بیخي توتم ده صبر وکړئ چې زه تاسو ته د دې ځای کې فلش ولګوم دا ژرنده ده وګوره یو کاکا پکې لګیا دی کار پکې کوي بیخي السلام علیکم کاکا څنګه یې ښې جوړې په خیر یې صد ښه دی دغه څه شی دی کاکا دغه شی ده دې ته چل وایي چل ښه دا چل څه کېږي پې چل لکه څنګه دی ژرندې ته چل ورکوي ښه دې باندې دا پل جګوي او کته کوي ښه په دې باندې کته کوئ او جګوئ ښه ښه ژرنده کې تاسې بوخت تاسې په دې کې څه شی کوئ تاسې څه یې خراب دي د دې دغلته کښېنه کاکا دغلته کښېنه دلته معلومات ورکوي بیخي به ښه راشي ښه په تخنیکي ښه دا تیږه په څه شي تېره کېږي دا په چوړکي باندې ښه تا چوړکۍ راواخله چې ویې ګورو دغه غټه تیږه دغه تخنیکي په اصطلاح باندې دا کاکا چې دی دلته مستري دی دا چوړکي باندې تېره کوو داسې دا ته یو دوه دغه ورکړه چې دغه کوم مینهوال ملګري وګوري سر لپاره به ووهلو ښه سلو وهل کېږي دغه تیږې چې د دې ځای نه الوزي سترګو ته خو به کوم تکلیف نه رسوي باید احتیاط وشي که نه ماشاءالله چل دغه چل باندې ته دغه جګ کړه دا څنګه جګېږي ښه ته هغه تیږه ته اوس جګولی شي اوس چې جګه شي ته اوس لږ زور ورکړه چې ویې ګورو ښه اوس هغه تیږه هلته جګېږي ښه ته دا څنګه جګېږي دا به جګوي ښه دا یعنې عجز دی
دا عاجز کېږي په دې باندې ها نو دا اوس خرابه ده نو موږ راغلي یو چې دلته موږ مرکه وکړو خو متاسفانه چې و جوړه ده اوس یې چلولی شو نه چلولی خو نه شو ها تاولی شي په اوبو باندې کاکا که په دې اړه باندې له موږ سره وغږېږي دغه تیږه ولې تاسې تېره کوئ دا اوس هم چکش ورپسې راخیستې او تاسې دا تېره کوله داسې موږ تېره کړه که نه دې باندې دا کار ښه کوي ښه دا ډېر زر وکایي ښه او دا هغه چې شو ده ښه دا کوم ځایونه پکې تېره کېږي دی کې دا لاندې تیږه تېره کېږي لاندې یو لاندې ده یو باندې ښه دا به تېره کوي ښه دا تېره کېږي خو تر ټولو جالبه زما لپاره د دې چلو دغه څه شی دی دا دې باندې دا دانې کموي او زیاتوي او دا غنم چېرته اچوئ غنم غنم هلته باره ښه دغه سوری د غنمو دی دغه سوری د غنمو دی دغه کې غنم اچوئ ها او داسې دی دا دې کې غنم راځي هلته کوم یو کې راځي غنم دغه کې راځي ښه ډېر ښه دا چې تاسې اچوئ دلته د دې غنمو د دانو عجز دا جوړوي که نه ښه ډېر ښه ډېر ښه خو اوس متاسفانه ملګرو د استاد وویلې یا په اصطلاح مستري چې دغه ژرنده اوس نشي چلېدلی چې د موږ وچلو نو هغه کومه تیږه چې موږ تېره کړې ده هغه بېرته پڅېږي بیا غنم یا جوار نشي وړه کولی تاسې وګورئ دا اوس لګیا دی جوړوي دلته هر څه چې دي په ماشینونو باندې نه دي ټول په لاس باندې جوړېږي تاسې وګورئ ساده ماشینونه دي یعنې تاسې اوس په ښار کې ژوند کوئ نو له ما څخه راواخله تر تاسو پورې حتی موږ اوس 100 متره یا 200 متره مزل نشو کولی او نه یې کوو همدغه وجه ده چې زموږ ګډ شمېر هېوادوال په شکر مرض او د فشار په تکلیف باندې اوښتي دي ښه دلته غنم راځي په دې دا لرګی منځ کې سوری کړی دی منځ یې خالي دی وګوره ښه منځ یې خالي دی بیا یوه دانه راتلیږي دغه کې دغسې غورځېږي ښه دې ځای کې بیا دا تیږه چې دی بیا خوروي دغه کې دننه ننوځي بیا دا تیږه یې خوروي او بالاخره هغې نه اوړه وځي نو همدغه وجه ده چې موږ سخت کارونه نه کوو په هغه نه ګرځو نو فشار تکلیف او دا د شکر مرض او دغه شی نه ټولو ته حواله شوي دي نو دا اطرافي خلک چې دي په عموم کې دا د اطرافو خلک په همدغه باندې کامیاب دي چې شاقه کارونه کوي سخت کارونه کوي تر څو هغه کلسترول چې دی هغه اوبه کړي او د ډول ډول امراضو څخه یا ناروغیو څخه وژغورل شي دا وګوره دا ژرنده جوړه شوله خو متاسفانه موږ اوس نشو کولی چې مثلا دا چالانه شي ځکه دغه تیږه چې دا وایي دا پڅېږي بیا غنم نشي اوبه ټولو هېوادوالو او بالاخره بابا مې پیدا کړه او دغه ژرنده چې تاسې ګورئ د دې ژرندې ناوه چې تاسې ګورئ هغه ده دغه اوبه چې دي چې تاسې ګورئ په ډېر شدت سره تېرېږي د همدغه اوبو پر مټ باندې دغه ژرنده روښانه کېږي او بالاخره اوړه کوي خو متاسفانه وړاندې زه لاړم هغه ژرنده بابا دلته ووایي دغه تیږه چې ده موږ تېره کوو ځکه غنم په ښه شکل سره نه وړي کوي السلام علیکم بابا وعلیکم سلام ډېر وخت به کېږي چې ته په دغه ځایونو کې نو انشاءالله چې زه اوس یم یادېږي سرکار ته اوس هغې نه وروسته نو الحمدلله جایم همدا ژرنده ده او زه یم ډېر ښه نو په دې ژرنده او دغه پاکه هوا او د دې تر څنګ دغه ښایسته اوبه نو ته به هېڅ نه مریضېږي نو نه انشاءالله ولې به مریضېږي شکر مرض فشار تکلیف خو نه لري فشار خدای نور یو څه نور یو څه زه درسره د دې ژرندې د قدامت یا د تاریخ په اړه باندې تا سره خبرې کوم څومره وخت کېږي چې سره ژرندې کې ته کار کوې ما خو درته ویلې چې سرکار ته اوس نصیبه له نور سره نه یم همدې راتګ وخت دې څو بجې دې ژرندې ته راتګ دا که پرونه ډېر وي خو د شپې 2 بجې راځم او که پرونه کم وي نو خپل ورې ته ګورم خو ډېرې ډېر زر راځم او که کم وي که ناوخته راځم او سهار تلاوت کوم بیا راځم 2 پورې 3 پورې سهار تلاوت هم کوم لمانځه نه وروسته او بیا راځم ته چې دا 2 بجې دلته راځې دا خوب کله کوې دا خوب ماخستن لمانځه نه وروسته ډېر ښه دلته خو دغه کلیوالي سیمو کې یا هغه سیمې چې غرونه او ځنګلونه ډېر لري خو یو ډول وحشي سیمې دي او خلک دي او پیران دي او مثلا مختلف نور د ځناورو کې خلک ګیروي داسې حالت ته کله مخ شوی نه دا خپل چې کور نه پیرون وځم که نه آیا ته کوټې خپل ځان باندې جوړ کړه آیا ته کوټې او نور هر څه نه پرېږدم یعنې نه وېرېږې نه وېرېږم 2 بجې شپې چې دغسې دې غرونو ته او دغسې علاقو ته راشو مونږ وېرېږو څنګه نه وېرېږو نه څلور شپې دوامداره همدلته د سپین تېر کړي دي او هېڅ هم نشته دی
فقط او د کوم یو دلته باندې ته ودرېږم الله دا الله مې ساتي جزاك الله خير ډېره زیاته مننه د ورځې څو منه غنم ورکوئ دلته دلته اوبه پورې خبره ده دا اوبه کمې 2 بورې کېږي کله 1 بورې کېږي کله 2 منه کېږي او که اوبه ډېرې بیا 5 بورې کېږي د یو من غنمو په بدل کې تاسو یې څومره مد ځکوئ 1 من بدل کې یوه لکه هغه مطلب دی وایي که نه وایي چې ډېره کبره مد سم نه نو ته د خلکو نه مد بخلې نه متأهلو اهل یو مېلمه ته چې ورکو اصویر خو نه دی که نه نو زموږ مزدوري همدا ده ډېر ښه یعنې مد بخلې څه نه کوي نه نه نو د ژرندې په اړه باندې څومره متلونه په یاد لري پښتو متلونه دې زده دي نه هغه پته مې خو یو وایي درته زه چې ژرنده که د پلار ده هم په واکه دا دې زده ده بله چې دې زده دي بل په شهي ژبه کې شعر یا سندره دا هېڅ نه زده واده دې څنګه کړی واده دې څومره وخت یې کړی واده مې داود نبي په لمه کړی دی یو 15 کاله به کېږي واده دې څنګه وکړو واده مې څنګه چې رواجونو هماغه رواجونو پاتې دی وکړو او هغه روز نور ادا تلاوت او قرآن کې او موږ دې همدې باندې لګیا نور بل څه باندې یا بل کار مې نه دی زموږ په ټولنه کې یا په جامعه کې دا شیونه ډېر زیات مروج دي ګلال دی او که څنډهګړی دی او که نعي دی د دې خلکو نه یو ډول کرکه او حساسیت کوي خلک که نه نو تا چې کله واده کولو خلک ورته دا نه وایي چې دا ژرندهګړی دی څه کوو دې ته د خپله لور نه ورکوو نه احمد ډېر ښه دی ډېر کړی دی خو کړی مې دی ما کړی یعنې مینه دې هم کړې ده په مینه دې کړې دا خو بیخي جالبه وي نو څنګه اړیکه دې ورسره څنګه پیدا کړه نه جنې نو سره پوهېږو خو کسان خو اوس ځکه ټول ملایان دي او کې دي بزرګ مولا و زه خپله مولایي شوق لرم ډېر ښه یوه خبره بله درته کوم چې تا خو به دې ټولو خصوصیانو ته مې وویلې چې ګوره ولور خو به درنه رښتیا نه یې نه څومره ولور دې ورکړی یا دغه په اصطلاح مهر دې څومره ورکړی 10,000 روپۍ د خپلې معشوقې په خوښه یو شی دې نه ده زده چې مونږ ته ووایي چې مینه وال نه دا کار نه دی فقط زړه مې تنګ شوی دی قرآن مې دی بس خلاص شعر سندرې د دې هېڅ شي شوق نه دا کار او شپېلۍ نه شپېلۍ هم نه کوي ځکه ته خو درته ځان ته تا وړاندې ویلي چې 2 بجې شپې دلته راځمه نو چې کله تا سره شپېلۍ وي نو چا ته ستړي پکې ډېرې دا شپېلۍ دا کار مې نه دی کړی دا شپېلۍ کار دی دا هېڅ کړو دی ایږي ساتي کوشش ساتي هغې ده د دې سربېره دا ما ته ووایي چې مدرسه خو به دې ویلي مدرسه هم نه دی ویلی همدا رسپت ملات شپېلۍ مو هغې ته به دا پرېښودلی نو که ته چېرته مکتب ته لاړ نه شي دغه شخصاني دغه انجینري وړاندې دغه ژرنده تاسې ولیدله دا خو د انجینر پر مټ باندې جوړېږي دا به څنګه کېږي زموږ چې ځواني دې شانې راغله نور انقلاب ورسره و انقلاب سره نور کله یو طرف ته پنډه وخت کله بل ته کله سرور ته کله برکوټ ته او زور په جا سره نه رسېدی فقط خپل ځان هم هېڅ کله یو دی ډېره ښه ده او څومره بچیان لري بچیان مې نشته بېنګانې نشته دی یو هم ونه دی ځمکه ځمکه یې شته دی یو څو شریفه یا کم زیات موږ خو ورته کې لږه راښیي دا ټول الله راکړې ده او الله ته رسېدلی دی دا به مې چا ته ورکوي دا خو ژوند دی دا الله ما خو درته ویلې چې الله ته راکړې دی او الله ته پرېږده نو پرته له شکه چې دا ټوله ځمکه د الله ده ته خو یو وصیت چاته کوي چې دا ځمکه زما دا وصیت یو الګ وراره مې ځان سره ورته هغې ته یې نوشي جان دې ته نو وراره د ډېر زیات پکوه دی حساب سید کاکا لري او له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم دې به تاسې مرکه وکړله خپرونه مو وکړله هغه خلکو ته ستا پیغام څه دی چې مثلا کارونه نه کوي ځوانان ته وګوره چې همدغسې لا بېکاره ګرځي هغه ځوانانو ته ستا پیغام څه دی چې ته هم بابا په خپل همت باندې کابو 45 کاله 50 کاله دغه ژرنده وچلو 2 بجې شپې راځي نو هغه ځوانانو ته ستا پیغام څه دی چې کار نه کوي باید چې یو تعلیم زندگی کنه کار وکړو او همدې چې روزګار په خاطر ده او نور که نه خپل مور
دا ونې چې تر آخر تعلیمونه کولی شي ولیکي که نه ښه دی. ډېره زیاته مننه کوم کاکا ډېره زیاته مننه سلامت بس کوم وخت کې جوړه شوې ده؟ پخوانی مې څنګه ورکوم پخوا میچنې و ښه او میچنې مې راګرځولې ده دا غټه جرنده تا مو ټول څه دي جوړ کړو خیر سره درله لاړ دلته پاتې شو روزه ماته به وکړو ملنګۍ خبره ده نو خیر رسي مننه جزاک الله خیر مننه الله دې خوشحاله مننه السلام علیکم. السلام علیکم.